السلام علیکم دوستانو چې څوک هم چینل چلی چینل په مخ کې بوتل غواړي هغه به د میوزیک استعمال په خپل چینل کې خامخایي کوي نو چې تاسو څه خبرې کوئ او اې تاسو میوزیک نه وي نو تاسو د ویډیو مزه به نه وي چې د ویډیو مزه نه وي نو خلک خو نن سبا مزه خوښوي چې په یو شي کې مزه نه وي هغه بیا هغه شی پرېږدي او د مزې دغه مزې ته مخکې کېږي صحیح ده نو تاسو چې خپل خبرو سره میوزیک استعمالوي نو هغه خامخایي خلک پرې خوښوي او میوزیک کو تاسو میوزیک استعمالوي نو میوزیک بس تاسو د خلکو کاپی رائټ ډیر خلک تی چې داسې میوزیک کاپی رائټ میوزیک پری میوزیک بالکل نشته صحیح ده کو تاسو د چا میوزیک هم استعمال کو هغه د هر چای کو یو ساز وي 15 سکند ساز وي او هغه د کاپی رائټ کې رالي نو ستا چینل ختمې دي شي اچھا دوستانو دای لپاره یوټیوب یو خپل داس یو پروګرام جوړ کړی دی چې پای کې به تاسو پری میوزیک ملاويږي په یو 2 منټ کې ته هغه یو میوزیک ډاونلوډ کولی شي چې څونه میوزیک استعمالې بس سرچ ورکوه او خپل میوزیک را ډاونلوډ کوه تاسو وینئ دا د ما بلا میوزیک را ډاونلوډ کړی دی ما تاسو ته مخکې وښوم راو ښکلي میوزیک دی ښکلي بیسز دي پکې ښکلي ډېر زیات میوزیک پکې دی نو دې میوزیک ته دا میوزیک به تاسو نن ښیم چې دا به کوم ځای ډاونلوډ کوئ دا ډېره اسانه طریقه ده د دې به تاسو داسې کار وکړئ چې خپل ګوګل کروم به اوپن کړئ صحیح ده ګوګل کروم مو اوپن کو تاسو به بیا داسې کار وکړئ زما نت لږ سلو دی .youtube.com صحیح ده .youtube.com دا به ورکړئ صحیح ده چې تاسو دا ورکړئ تاسو ته به وای ټي سټوډیو مې ته راشي په دې به تاسو کلیک واخلئ چې په دې کلیک واخلئ نو زه خو ډایرکټ خپلې اپلیکیشن ته رالم خو نه زه به اپلیکیشن قطعا نه یوز کوم ځکه چې په اپلیکیشن کې نشته موږ به داسې کار وکړو تاسو به دا ورکړئ ویب ورسره به ورکړئ خوا کې ویب به ورکړئ ویب سایټ به ورکړئ صحیح ده ویب سایټ لاګین به ورکړئ صحیح ده چې ویب سایټ لاګین تاسو کله هم ورکړئ نو وای ټي سټوډیو به تاسو ته راشي نو چې وای ټي سټوډیو تاسو ته راشي هغه به تاسو اوپن کړئ صحیح ده هغه چې تاسو کله هم اوپن کړئ نو تاسو ته به داسې غونته انټرفیس راشي چونکې زما انټرفیس لږ بدل دی دا به داسې دې ځای نه ختم کړم صحیح ده زه به ډایرکټ لاړ شم وای ټي سټوډیو ته زه رالم ګوګل کروم اپلیکیشن به نه اوپن کوئ صحیح ده خپل ګوګل کروم به اوپن کړئ صحیح ده دا چینل چې دی ما اردو ته هم کنورټ کړی دی ځکه چې انګلیش کې داسې ټکي راشي چې پای کې زه کنفیوز کېږم نو بیا ما ته مسلې نو بس اردو ته مې اړولې اردو زموږ قومي زبان دی او بس اردو کې په اسانه زه کتلی شم تاسو ته به داسې انټرفیس راشي کو داسې نه وي تاسو په دې غشي باندې کلیک کړئ په 3 ډاټس باندې او په ډیسکټاپ سایت باندې به کلیک واخلئ چې په ډیسکټاپ سایت باندې کلیک واخلئ تاسو به داسې انټرفیس راشي صحیح ده داسې انټرفیس تاسو راځي وای ټي سټوډیو کې بیا به داسې کار وکړئ چې کته به لیکلي تاسو زوم کومه دا تاسو وینئ چونکې دا دغه زوم کوو به چې تاسو ته ښکاره شي تاسو به داسې کار وکړئ چې تاسو ته مخې ته ښکاري دا میوزیک والا ډاټ یې ورکړی دا ساوند والا په دې به تاسو کلیک واخلئ صحیح ده په دې تاسو کلیک واخیستو بیا به ته لږ ویټ وکړې نو تاسو ته به مخې ته داسې انټرفیس راشي صحیح ده اوس دا انټرفیس ما ته مخې ته راغی دا پکې اوس تیار پراته دي او که زه څه باره کې سرچ ورکول غواړم مثال فف یا میوزیک یا داسې نور څه وي چې هغې باره کې یا مزاحیه زه سرچ ورکوم نو بس دا به ما ته سرچ مطابق میوزیک را مخې ته کوي او په سرچینګ کې راځي دا میوزیک تاسو بالکل استعمالولی شئ دا نو کاپی رایټ دی خو دا به صرف په یوټیوب کې استعمالوي په بل ځای کې دا تاسو قطعا نه شئ استعمالولی دا اوس زه تاسو ته مثال په طور پلی کوم دا ما پلی کوم لږ صبر لږ وخت به اخلي صحیح ده دا ما تاسو ته پلی کو زه مېره دا زه ډاونلوډ کول غواړم نو تاسو به داسې راشئ دې سر ته به راشئ لیکلي وي زه انګلیش ته اړوم زه تاسو ته انګلیش ته اړوم چې تاسو ته پته هم ولګي لیکلي دي ډاونلوډ کرئ تاسو ته به لیکلي وي انګلیش کې ډاونلوډ چې ډاونلوډ به لیکلي وي په دې به خالص کلیک واخلئ چې په دې کلیک واخلئ نو په یو څو سکنډه کې به تاسو ډاونلوډینګ سټارټ شي زه راځم ما ډاونلوډ چک کوم دا زما ډاونلوډ سټارټ شو او زما میوزیک چې دی هغه ډاونلوډ کېږي چې د پاسه 9 MB دی او دا دی سټارټ شو صحیح دوستانو نو تاسو کو مزید نور میوزیک استعمالول غواړئ تاسو به په دې کې داسې سرچ ورکړئ صحیح دا اوس بلا میوزیک دی پکې تاسو بیکګراوند میوزیک استعمالوئ دا بالکل بیکګراوند نه داسې هم استعمالولی شي بغیر خبرو نه کوتش میوزیک تاسو چې استعمالو نو بالکل استعمالولی شي خبل زه اوس دې کې ورکوم مثال په طور سرچ ورکوم په دې کې صحیح ده زه په دې کې سرچ ورکوم زه یم چې یاره میوزیک بیکګراوند BACK بیکګراوند صحیح ده بیکګراوند مې ورکو دا به اوس لږ سرچینګ وکړي او ما ته به میوزیک بیکګراوند به ما ته مخې ته راشي دا اوس ما ته بیکګراوند مخې ته راغی چې یاره دا ته استعمالولی شي نو تاسو لاول به چک کول غواړئ چې کله چک کوئ تاسو په دې دغه باندې په دې باندې به کلیک واخلئ دا په یو څو منټه کې سټارټ شي دا الریډي دا ټول میوزیک دې استعمالوم تاسو هم لیدلی شئ
دا میوزیک دی دا ما بس دغه کو سرچ کول کو زه بیا ډاونلوډ کول غواړم نو تاسو به دا تاریخ لیکلی وي جنوري نومبر 2019 دا 2020 دا په دې کې اپلوډ شوی دي ته په خالص په ډاونلوډ باندې به کلیک واخلې نو تاسو میوزیک په ډاونلوډ شي نو بیا کو تاسو بیک ګراوند میوزیک استعمالوي نو تاسو ته بس مسله هم نه وي تاسو چینل به مونیټایز کیږي او تاسو ته مخ ته کاپی رائټ مسلې ناراضي او داسې هیڅ مسلې به ناراضي دا میوزیک استعمالوي او کو زما باندې پردي میوزیک ډبل میوزیک بالکل مې استعمالوي سوای د دې میوزیک لایبرری نه یوټیوب میوزیک لایبرری نه استعمال علاوه بل میوزیک مې استعمالوي بیا به درست لوري مسلې راځي کو تاسو چینل په مخ کې لاړ شئ نو بیا به درست مسلې راځي بیا به خپه نو زما دوستانو کو ویډیو مو خوښ وي نو لایک کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ چې داسې معلومات تاسو ته په وخت در رسیږي